علیه پاغه باندې ان پاغه طریقې ابا انا خپل پلان نه طریقه چرته پر دما هغه نشم پر خدای اولو کان اگر کو الشیطان شیطان يدعوهم چربلی دوی الی عذاب السعیر عذاب د دوزخ ته یعنی کده پلان نه په طریقې کې عذاب ولی نه او دی خپویږي چې شیطان د پاره د کار کوم خو بیا یې کوي ومن يسلم او څوک چې متوجي کی تابع کی وجهه مخقبل الى الله الا تعالی وهو اوغا محسن نکی کون کوي فقط بتحقیق سرا استمسکا ان ولد بالعروه کړي الاثقا مضبوطه دی مضبوط کړي تلاس واچو دی بده الله تعالی صحیح او د لپاره بیا سوره بقره کې تیر شوی دی چې لن فسام لها هغه د لپاره بشل دل نشته الله به تا نه پریدي الله به ځان در صحیح او الله به نتیجې کې جنت درکې الله تعالی دې موږ تاسو ته هم دغه سکی و الى الله او الله تعالی د پر عاقبت الامور اخر انجام یا ټول فیصله اخري کړي الله سره ده الله تعالی سره ده ومن كفر څوک چې کفر کوي فلا يحزنك غمجن دین کتاب کفره کفر د اغه الین مرجعهم موږ تراتل د دوی دي فننبئهم بمغه خبر کو دوی بما عملوا باغملون باندې چې دوی کول ان الله بشکل تعالی علیم په ده بذات الصدور پرازونو د سینو نمتعهم غو فائدہ ور کو دوی ته قلیلا لگا ثم نضطرهم بمغه مجبور کو دوی او بشړو الی عذاب غلی سخت طرف ته ولئن وکچره سالتهم تپختنو کې دوی نه من چې خلقا پیدا کړی دي السماوات اسمانون والارض ازمکا لا یقولن نخام خذيب او الله چې الله تعالی قل الحمد لله نتبع او چې الحمد لله بل کې اکثرهم اکثر د دوی نه لا يعلمون نه پوهیږي لله الله د پاره دی ما هغه فی السماوات چې پاسمانونو کې دي والارض او پسمکه کې دي ان الله بشکل تعالی هو الغنی ولا تعالی بپروا ده مالدار ده الحمید صفت کړي شوی ده د صفت لایق ده ولو کچر ان ما هغه فی الارض چې پسمکه کې دي من شجره دوننا اقلام دا ټول کلمونه شي والبحر او دریابونه ټول یمده سیاهی شي د مدد کی د سره من بعده ورست د دینا سبعه ابحر واسماء ودریابونه نور ما نفدت نختم بنشي کلمات الله خبر د الله عجایبات د الله تعالی نعمتونه د الله تعالی دنیا کې پیدائش دا ټول دریابونه او د سره ور سره نور مولګوا دا به ختم شي خدای الله تعالی عجایبات د الله تعالی کائنات کې د تخلیق او د هغه حکمتونو کې به ختم نشي دا زمونږه ما تاسو مخ کې مثال درکړو زمونږه ډاکټران دي څو کال هغه ډاکټري وکي بیا هغه ورسته هغه د یو شی مهارت حاصل کی مثلا د ګردې بیا هغه د پاره هغه څو کارونه په ولګي هغه باوجود هغه د یوې ګردې باره کې هغه علم اخر سر ته نشي رسولای چې د دې څومره فنکشن دي د دې څومره وغیرہ وغیرہ ارڅ او تا اندازه لګوا په دې کائناتو کې د یو شی تقسیم کوو ما خلقکم ندی پیدا کول دستاسو ولا بعثکم او نه پورته کول دستاسو الا مگر ک نفس واحده پشان دی یو کس دی الله د پر سګرانه ده یو کس یا د ټوله دنیا ان الله بشکل تعالی سمیع اوریدون کده بصیر او لیدون کده بینا ده علم ترى ایتان دی کتی دلی ان الله چې بشکل تعالی یولج الليل نباس شفا فی النهار بورز کی ویولج النهار او نباس ورز فی الليل پشپې کی یو خد عام ترتیب دیګا نه چې شپه ورځ یو د دې هغه کی وختونه دي چې مخ کې ورستو شي لکه نن سبا زمونږ ورځ د پشپې کې نه نوځي کمیږي اول چې کله روزه شروع شونه تقریبا 9 بجې ماخامو بیا 5 کم شو بیا 10 کم شو بیا کم شو دوست تقریبا 10 کم یا 15 کم تر غله نو چې هغه وخت چې رڼا وا او ورځ وا هغه وخت اوستیار ده نو د شپه الله تعالی په دې شپې د ورځې کې د اورنه نه استلا همدا غرنګي پوړي کې بیا بدل شي او په شیمه کې دې طرف ته بدل شي وسخر الشمس او تابع کړی دي مرسترګه والقمر او سپوږمۍ کل یجری دا ټول روان دي الی اجلن ترونیټه مسمن مقرره پوری وان الله بشکل تعالی بما باذبان تعملون چې تاسو کوي خبير خبر ده ذالک دا بان الله تعالی تعالی هو الحق حق ده وان او بشک ما هغه يدعون چې دوی را بلی من دوني سوا د الله تعالی الباطل هغه دروغ دي هغه باطل دي وان الله او بشکل تعالی هو العلی اغا لوی دی او چته الکبیر او ډیر لوی خاوند علم ترى آیات ان دي کتی دلی ان الفلک چې کشته یقینا کشته تجری روانوي فی البحر بدریاب کې بنعمت الله په نعمت الله تعالی سره لیوریکم د لپاره چې خو خیتاست من آیاته د خپل نشاناتنا
ان یقینا فی ذلک بدی کی لآیات نشانات لكل هر صبار ډیر صبر کون کی شکور او شکر ادا کون کی لپاره و اذا هر کلا غشی هم چې پټ کی دوی موجون چپا کذلل پشاند صاحبان د غټ چپی پراشی دعوا الله په دې وخت کې دوی به دعا کوي مخلصین بیا خالص کون کی شید دعا د پاره د دعا کون کی لهود الله د پاره الدین د عبادت یا د دعا بیا هغه وخت کې دین د بوتان او د نور چې الله سره شریکی غتی بهيري فلما به هر کله نجاهم چې نجات ورګي دوی ته ال البر د خشکی طرف ته فمنهم بزن د دوینا مقتصدن په اعتدال باندې دي زنه دوینه پیدا سي دي چغه پر هراس راشي لکه اکرم رضی الله تعالی عنہ د ابو جهل بچو د چې کله دریاب ته وتښتید اول د چپورا ګیره کشتي نو ټول به چغه الله ته شروع کړي نو دی واپس را کوشو چې دلته ما الله بچ کین نو البته به زولي بوتانو غړم او دلته ما سره بوتانو ول امداد نشي کوي او بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری شو ایمان راوړ بیا وما يجحد او انکار نه کوي بیا آیاتنا زموږ د آیاتونو الا مگر كل خطار هر یو غدار کفور او ناشکر غدار وعده ماتونکه ناشکر یا ایها الناس اے خلقو اتقوا یریږي ربکم در رب خپلنا وخشوا او يروا ک یومن د اغبر زنا لا یجزي چې بدل بنشي ور کوله پکار برانه شي والدن د یو پلار ان ولده د خپل بچي یعنی پلار به هم د خپل بچینا تکلیف لري نکړل شي ولا مولودن او بزوه هو اغا جازن پکار راشي ضمانت کی باور کی ان والده د خپل پلار نه شي ان شي هیڅ کا فائدہ باور نه کی هیڅ کا تکلیف لري نه کی د خپل پلار نه هیڅ شي ان وعد الله بشک وعده د الله حق وندار اشتیا ده فلا تغرنکم بس غرور کی دیوانه چي تاسو الحیات دنیا ژوند دنیا چې اخرت مهيري بس هم دغه جوړوا بس هم دې ته لګیا اوسېګا ولا يغرنکم او دوکدر نه کی تاسو ته بالله تعالی تعالی باندې الغرور دوکي ور کون کې ان شیطان ان الله بشک الله تعالی عنده اغسر علم الساعه علم د قیامت ده رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې بری 50 شنو باری کې فرمایش دا علم الله تعالی اچاته هم نه دی ور کړی همدا غرنګ یو مشهور حدیث ته د بخاری شریف چې یو اری جبرائیل علیہ السلام راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېناستو بیا ته پښتنه وکړه چې ایمان څه شری رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ چې الله فرشتي کتابونه پیغمبر او ورځ آخرت باندې ایمان راوړل بیا پښتنه وکړه چې اسلام څه شری نو د کلمې نو ورستو چې ته گواہی ورکړي چې الله یو دی او رسول محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او دین ورسته بیا مونږ روزه حج او زکات ته بیا پښتنه وکړه چې احسان څه شری وای داسې طریقې سره عبادت وکړي لکه چې الله ګوري او کدا څه نشي کوي نو کم از کم په دا طریقې وکړي چې ما الله ګوري بیا پښتنه وکړه چې ښا دارته وای چې قیامت بکله راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ چې سوال کوونکې د جواب ورکوونکې نه زیات خبر نه دی یعنی څنګه چې تنه خبر دا سم نه هم خبر یعنی دا پتا نه جبرائیل علیہ السلام تشتا او نه رسول الله صلی الله علیه وسلم توا او نه الله تعالی د علم چاته ور کړی دی چې قیامت بکله راځي یو وينزل الغيث او نازلی باران د باران پته الله تعالی چاته نه ور کړی چې دا بکله راځي مونږ به دینه دا دلیل جوړ کورستو چې دا خدا هواګان چې راشي او بیا پیشنګویانی وشي نو پیشنګویان هم ته پته لګي نو مونږ خود دې د هواګانو د ورځو یا د غنټو یا د زیات نه زیات د میاشتې په بنیاد باندې پته لګول شو مونږ څنګه دا معلومول شي چې یو کال بس کیږي زمونږ دا وطن چې دلته آباد دی داسې هواګان رانشي یا داسې باران ونشي په دې باندې چې هغه باران به مونږ د پاره د سیلاب ظاهر به وي د وطن به وران کیو کده وطن به جوړي هم دا غرنګ نور ټول او د یقیني علم ويعلم هغه پويږي ما فی الارحام چې د مور په خېټو کې څه دي اول مونږ د ډېر سطحي مطلب غسته و لکه څنګه د باران په کې مغسته و چې نر او خزه لا پیژني نو نر او خزه خو ډېر معمولی غونډه شعر د خو په رسون سره په نور شنو سره یا په نور علامات سره هم ماهرین معلومول شي چې دا د مور په خېټه کې بچی دی الګ ته او کدا جنې ده دنه مراد څه ده مراد دا ده چې د تقدیر بچوي د عمر بچوي د صلاحیت بچوي د طاقت بچوي د مسلمانۍ کې کافر وي د فائدہ من وي که نقصان دی وي وغیرہ وغیرہ دا ټول هغه علم چې د بچی سره پروت دی او د باره کې الله تعالی چې کوم په کتاب کې لیکل دی د هیڅ د پته نشته او نه بیا لګیدل شي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او هیڅ د پته نشته چې سبب دې څه کوي موږ منسوبې جوړی کو سبب هغه سينه وشي اخر علم موږ سره حاصل ده موږ ته وما تدري نفس هیڅ څوک نه پويږي بأي ارض تموت چې په کوم از مکه بده امري او موږ ټول بدی باندې گوايو کله سړی په اکسیډنټ کې بځای مرشي کله بل څه کې کله بل ځای کې ان الله بشکل تعالی علیم په ده خبير او خبر ده
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم